سوک چه په هر ورځ سل پیرې دا کلمات وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. سوک چه سل پیرې دا وایي وی د ټول گناهونه به معاف شي. وان کانت مثل زبد البحر، اگر که د دا گناهونه د سمندر د زګ عمر ډیر وي الله به معاف کی. چې کم سړی دا کلمه د ورځې سل پیرې وایي چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. روایاتو کې راځي وی دی ټول زنده سر ته چې رزق میلاویږي نو دا د دې کلمې په برکت میلاویږي. چې سحر شي دا ټول زنده سر وی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. تب وای چې ما خو وانه اورېده، ما خو چرته د کارغه نه وانه اورېده چې سبحان الله وبحمده. سوکې په زبان قال سره وی، سوکې په زبان حال سره وایي. خان د بعضو سیزونو حالت په دې باندې لګیا دی وی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. الله د دې په برکت د ټولې دنیا زنده سرو ته الله رزق ورکوي. ځکه دا د الله تعریف دی، دا د الله مدح ده او دا د الله ثنا ده. او حدیث کې مرضی ګورئ دې کې سبحان الله د الله پاکیم ده، د الله حمدم دی، د الله تعظیمم دی. او په دې کلمه باندې بخاری شریفم ختم شوی دی. د قرآن نه پس دویمه مرتبه د بخاری شریف ته، او بخاری شریف چې دی هغه په دې کلماتو ختم شوی. اخیری حدیث د بخاری شریف چې دی نو هغې کې دا کلمات راوړی دی چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نو په دې به تله د میزان ډکیږي، په دې به تله د میزان درنیږي. ځکه نبی علیه السلام وی ثقیلتان فی المیزان، په ژبه سپکې دي خو ډېرې وزندارې دي په تله د میزان کې. د دې ویره ډېر کوو چې تله د میزان خو الله درنه کې د دومره غټه تله دا چې ډکیږي د دې دپاره اعمال پکار دي. نو چې کوشش کوو کم از کم د ورځې سل پیرې سبحان الله وبحمده چې سحر ټیم شي